او خبر افغانستان پسې کوي. افغانستان داسې امارت اسلامی بل ورځ آزاد شوی دی، آسمان سره خبرې کوي. امارت اسلامی پیسہ آسمان ته ورسېده، د امارت اسلامی عدل و انصاف آسمان ته ورسېده، د هغه جرنیل خلقو سره ټوله ورځ ملاویږي. السلام علیکم ملګرو. مفتي منیر شاکر صاحب ډېرې ښکلې خبرې کړې دي. مفتي منیر شاکر صاحب امارات ملک هم په لور رسېده، زموږ ملک هم په لاړ نو راځئ به مفتي منیر شاکر صاحب ډېرې ښکلې صفا خبرې کړي. دا ویډیو راسره ګورئ او مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړئ او مفتي منیر شاکر صاحب ته کمنټ کې ماشاءالله ولیکئ، سبحان الله ولیکئ. راځئ دا ویډیو ګورئ. او ټوله ورځ په ګلیو کوڅو کې د عمر فاروق په شان ګرځي، خلکو سره امداد کوي. استاد جرنیل، استاد ملک افسر، استاد ملک ڈی سی، استاد ملک مولا، استاد ملک سیاست مداران په ګاډو کې ګرځي، ملاقات ور سره په لسو کالو کې نشي کوي. ته دغه مقابله کولی شي؟ نږدې هندوستان دی وګوره، آسمان ته ورسېده، هلته پټرول وګوره، ستا پټرول وګوره. مسلمانه تا څه شی دی؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله. دا لا اله الا الله باندې ته جنت ته ځې؟ داسې لا اله الا الله چې مدد ورکې نشته د غریب، دا لا اله الا الله چې دروغ نه پرېږدي، دا لا اله الا الله چې زنا نه پرېږدي، دا لا اله الا الله چې غیبت نه پرېږدي، دا لا اله الا الله چې د مسلمان حق خوري، دا لا اله الا الله چې د غریبانانو انجیوز راتلونکي پیسې هم ته خوري، دا لا اله الا الله چې زکات پیسې سرکار ورکوي هغه هم ترې نه کونسلر خوري، دا لا اله الا الله چې د زنا نه نه منع کوي، دا لا اله الا الله چې د دروغو نه نه منع کوي. توف دي وي ستا په دې عقیده باندې. امارت اسلامی نه هندوانو نه خو به نه شرمېږي، امارت اسلامی نه وشرمېږي. پرون آزاد شو، داسې نهرې شورې کړی دی چې ټول ملک به د هغې لاندې راشي او ځمکه به یې زرخیزه شي. او ستا چې یو پل پخیږي نو تقریبا چې کروڑ روپے ورته منظوري شي نو 80 لاک افسران وخوري او 20 لاک روپے چې کوم د پاغي پل جوړ شي، لسمې ورځې بیا مات وي. او څه چل دی؟ پاکستان هم پاکستان کې غدار کونی، والله په کرسیو چې ناست دی تا نه لوی غدار بل نشته، والله چې د چا دسخط چلیږي چې دنه لوی غدار نشته، چې کم سړی د ملک څومره لوی مشر دی دنه لوی غدار نشته. ملک خو تاسو وشرمولو، په تباهیو متباه کړل، عوام بې غیرته، افسران دلګان دا دومره بې غیرته پښتانه دي چې نه په خپل ځان غیرت. تاسو دا ویډیو کتله، مفتي منیر شاکر صاحب څنګه خپلې خبرې کړې وي، صفا وینا یې کړې وه. نو امارت اسلامي ملک زموږ له وروسته آزاد شو، هغه هم کوم په لړ د اسمان سره خبرې کوي. نو بلکل نو زموږ ملک ډېر فاتح شو او مفتي منیر شاکر صاحب خپلې خبرې کړې وي. نو د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. زموږ د ویډیو سره مخکې شیر کړئ او د یوټیوب چینل سره ویډیو ګورئ، سبسکرایب کړئ، فیسبوک پیج ګورئ، فیسبوک پیج سره فالو کړئ او د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. والسلام.